سلامونه دوستانو، که کله مو په واتساپ کې یو چا ته اډیو کال یا ویډیو کال کړی وي، نو ښایي پام مو شوی وي چې د بل لوري شاوخوا غږونه لکه د موټرو شور، د خلکو خبرې یا نور اوازونه هم ډېر اورېدل کېږي. نو دا څنګه بند کړو؟ په دې ویډیو کې به ګام په ګام درته وښیم چې دا فیچر چېرته دی، څنګه یې فعال کړئ، او که ستاسو په موبایل کې نه ښکاري علت یې څه شی دی. راځئ چې پیل یې کړو. واتساپ باندې کلیک کوم. بیا تاسو چې کوم نفر ته کال کوئ نو په هغه نفر به کلیک وکړئ. زه په دغه نفر کلیک کوم. بیا به راشئ تاسو دغه نفر ته اډیو کال کوم، نو په دې اډیو کال به کلیک وکړئ. یا به راشئ به د درې نقطو یا به د درې ډاټس په کلیک وکړئ. هغه نه وروسته به راشئ او تاسو به د نویز کنسلیشن باندې کلیک وکړئ، دا به آن کړئ. په دغه سره به ستاسو اواز صفحه بل نفر ته انتقال شي، یا به د هغې نفر اواز تاسو صفحه انتقال شي. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې بخیر.